د داود خان د ژوند وروستي څلېري ساعتونه د څلورومه د سهار اوه بجې ولسمشر د کور په دویم پوړ کې له خپلې کوټې لاندې راغی او سالون ته ننوت. د چا راتګ ته سترګې په لاره دی. 3 ساعته کېږي چې له خوبه راجګ شوی دی. د سهار اوه بجې او 10 دقیقې اماني لیسې ته مخامخ د ولسمشر د کور په وره کې یو حکومتي موټر په بیړه راتاو شو او ودرېد. یو 40 کلن سړی ترې راکوز شو او اوره ته ورغی. د سهار اوه بجې او 15 دقیقې ساتونکو میلمه وپېژاند او تر لږ ځنډ وروسته یې دننه ورپرېښود. دا د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر دی. ولسمشر او وزیر دواړه یوه میز ته کېناستل. وزیر غږیږي او ولسمشر غوږ نیولی دی. اصلي خبره د خلق دیموکراتیک ګوند د مشرانو نیول دي چې تېره اونۍ یې په کابل کې د حکومت خلاف ستره مظاهره کړې وه. غونډه اوږده نه ده. د سهار اوه بجې او 10 دقیقې وزیر د لنډ ریپورټ تر اورولو وروسته په بیړه ووت او د خپل موټر پر لور ولاړ. د سهار 8 بجې او 15 دقیقې ولسمشر د چای غوښتنه وکړه. څه وچه ډوډۍ له کوچ او مربا ورول شول. سباناری وکړ او کار ته د تلو چمتوالی کوي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې ولسمشر نن آبي دریشي اغوستې او همیشنی بکس یې په لاس کې دی. د ارګ لور ته د کور له کوچنۍ دروازې ووت او د ګارد قمندان او یاور یې هرکلی وکړ. خبرې ونه کړې. موټر ته وخوت. هوا نن سړه ده. ولسمشر د وروستیو ورځو پر خلاف د کار ځای ته پلی نه ولاړ. ښایي بیړه یې درلوده. غوښتل یې تر ګلخانې ماڼۍ شاوخوا 1 کیلومتره لار ژر ووهل شي. د سهار 9 بجې او 10 دقیقې ولسمشر د ماڼۍ په لومړي پوړ کې د کابینې د غونډو تالاټ ته ننوت او پر څوکۍ کېناست. وزیران لا دمخه د میز تر شا راټول شوي دي، خو 2 وزیران نه دي راغلي. د فواید عامې وزیر غوث الدین فایق پکتیا ته تللی او د دفاع وزیر ډګر جنرال غلام حیدر رسولي په پوځي قطاعاتو کې د ښادیو په سمبالولو بوخت دی. میله د خلقي او پرچمي مشرانو د نیولو په ویاړ جوړه شوې ده. د کابینې غونډې معمولا پر سه شنبو جوړیږي، خو وړمه ورځ ټول مسایل ونه څېړل شول او د پنجشنبې ورځې ته چې نن ده وځنډول شول. اصلي موضوع د کار او کارګر قانون دی چې خبرې پرې کېږي. لومړی د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ته وار ورکړل شو چې د حکومتي ضد مظاهرو په تړاو د نیول شوو کسانو خلقي او پرچمي مشرانو د نیونې او په ښار کې د امنیتي حالت په اړه معلومات ورکړي. هغه ویل چې ډیری تورن شوي او د کابل ولایت په یوه خونه کې ساتل کېږي. د سهار 10 بجې د کار او کارګر پر نوي قانون بحث پیل شو. خبره پر دې ده چې کارګر په کومو شرایطو کې د اعتصاب حق لري. وزیران خپل نظرونه وایي. د سهار 10 بجې او 10 دقیقې د دود خلاف د جمهوري ګارد قمندان جګړن صاحب جان په بیړه غونډې ته ننوت او د ولسمشر په غوږ کې یو څه وویل. جګړن بیرته ووت. غونډه دوام لري. وروسته څرګنده شوه چې ولسمشر ته له څرخي پلنه د څو ټانګونو د راوتلو خبر ورکړل شوی و. ولسمشر روښانه کړې وه چې معلومات دې وشي چې ټانګونه چا راغوښتي دي، ځکه چې د پخپله دغسې امر نه دی کړی. د سهار 10 بجې او 15 دقیقې بیا هم د معمول خلاف د ګارد 2 نور افسران په بیړه د ولسمشر خواته ورغلل او یو څه یې ورته وویل. وروسته ښکاره شوه چې افسرانو ولسمشر ته خبر ورکړی و چې ټانګونه بیره دی چې لارښوونې ته ځواب ووایي په بیړه د ښار لور ته پر مخ ځي. ولسمشر له ځایه پورته شو او د ماڼۍ په دویم پوړ کې خپل دفتر ته وخوت. د کابینې غونډه د ولسمشر په انتظار وځنډېده. د سهار 11 بجې او 15 دقیقې 2 ټانګونه د راډیو افغانستان مخې ته رسېدلي او عسکر یې د خپرونو ولکه تر ګوتې کړې ده. لږ وروسته د خلق او پرچم نیول شوي مشران په زغرګاړو کې راډیو ته راغلل او دننه ودانۍ ته ننوتل. د غرمې 12 بجې وزیران ارګ ته نږدې د چاودنې یو دروند غږ واورېده.
پر غونډه چې مشري اوس د بهرنیو چارو وزارت مرستیال او د وزیرانو شورا منشي وحید الله عبدالله کوي اندېښنې سیوری غوړولی دی. وحید عبدالله وزیران له حالاتو خبروي چې له څرخي پلنه څو ټانګونه په خپل سر راوتلي او ښار ته رارسېدلي. د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې د راډیو رئیس ارګ ته ټلیفون وکړ او د لارښوونې غوښتنه یې وکړه چې څه وکړي. ورته وویل شول چې په یکتوت کې د راډیو په خپرونکو دستګاو برېښنا پرې کړي. د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې ولسمشر غونډې ته راستون نه شو. د وزیرانو غونډه په خپل سر وځنډېده. د کابینې غړي په دهلیزونو او خونو کې ډلې ډلې شول او پر دې چې څه روان دي ورو ورو خپل منځي خبرې پیل شوې. د ماسپښین 1 بجه وزیرانو ته د ډوډۍ د راوړلو وخت دی، خو هیڅ څوک د ډوډۍ په فکر کې نه دي او خواړه هم نشته. حالات شیبه په شیبه کړکېچن کېږي. د څښاک لپاره هم څه نشته. د ارګ په خوا کې سختې ډزې روانې دي. د ګارد افسران او سرتیري پر برید کوونکو متقابل ګزارونه کوي. د برید کوونکو څو ټانګونه وسوځول شول او ځینې کسان یې ژوندي ونیول شول او دننه ارګ ته یوړل شول. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې د برید کوونکو یو مشر او د څرخي پله د 4مې زغروالې لیوا کنډک مشر اسلم وطنجار په بیړه خپل ټانګ له ارګ نه راډیو ته په څټ کوي او خپل مشرانو ته د حالاتو د ویجاړۍ خبر ورکوي. هغه وایي ګارد زموږ څو ټانګونه وویشتل، ملګري مو ووژل شول او که الوتکې هم د داود خان په پلوۍ راوالوزوي نو بیا ورته درېدل ناشوني دي. د ماسپښین 1 بجه او 10 دقیقې داود خان غوښتنه کوي چې د هغه د کورنۍ ټول غړي د زامنو، لوڼو، لمسیانو او د ورور محمد نعیم د کورنۍ د غړو په ګډون ګلخانې ته راوستل شي. د ماسپښین 2 بجې ولسمشر هڅه کوي چې د کابل له نورو قطاعاتو نه مرسته وغواړي. د دفتر ټلیفون نه هم پرله پسې زنګونه وهي. ولسمشر پخپله هغوی ته ځواب وایي او لارښوونې ورکوي. د ماسپښین 3 بجې په پښتونستان واټ کې د مخابراتو مرکز له ارګ سره غږیږي او په شاوخوا کې د سختو ډزو خبر ورکوي. خبرې لا روانې دي چې برید کوونکي د مخابراتو د مرکز دروازه لوزوي او دننه ورځي. له ارګ سره د مخابراتو مرکز رابطه پرې کېږي. د ماسپښین 3 بجې او 10 دقیقې 20 زغرګاډي په یوه قطار د راډیو پر خوا ورځي. په راډیو کې ځای پر ځای شوي کودتایي افسرانو ته پته لګېږي چې دا د داود خان پلویان دي. له دې امله چې له دومره ډېر ځواک سره مقابله ګرانه ده، کودتایي افسران هغوی ته وایي چې موږ هم د داود خان پلویان یو، نور مخ ته مه راسئ، وسایط مو همدلته ودروئ او تاسې راښکته شئ. تر دې وروسته هغوی نیسي او په دې ډول کودتا ته لومړنی لوی خطر لرې کېږي. د مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې راډیو افغانستان د برید کوونکو افسرانو لومړنۍ اعلامیه خپروي چې پکې د داود خان د رژیم د ړنګېدو خبر ورکړل شوی او له ټولو پوځي قطاعاتو نه غوښتنه شوې چې له ځایه ونه خوځېږي. د مازدیګر 15 بجې او 15 دقیقې ولسمشر د ګلخانې له 2یم پوړ نه لاندې راکوز شو چې خپل وزیران وګوري. وزیران پرې راټول شول. ولسمشر هغوی ته ګوري او نرۍ موسکا یې پر شونډو ده. وزیران غلي دي. ولسمشر وایي هیڅ تصور یې نه کاوه چې داسې یو حالت به راسي. اوس یې څه وشول نو پړه یې پر خپله غاړه اخلي. د مازدیګر 15 بجې او 50 دقیقې داود خان هماغسې له خپلو وزیرانو سره په خبرو بوخت دی. د پخلنځي یو کارکوونکی له یوه لوښي سره چې پکې ډوډۍ ده او څو ټوټې پنیر دي د داود خان لور ته ورځي. ولسمشر یوه ټوټه واخیسته او له وزیرانو یې وغوښتل چې دوی هم واخلي. د مازدیګر 6 بجې مرستیال ولسمشر سید عبدالله یوه کوچنۍ راډیو په لاس کې نیولې ده. ویان د کودتا اعلامیه خپروي. ټول ورته غوږ شول. هموطنان عزیز، سربازان
خود ضابطان، افسران و جنرالان قوای مسلحه جمهوری افغانستان. ولسمشر دواړه هغه افسران چې د اعلامیو متنونه په پښتو او دری لوستل وپېژندل. یو جګړن اسلم وطنجار او بل د هوایي قواو درستیزوال ډګروال عبدالقادر و. سید عبدالله په سپکاوي سره وایي ته اوس دې وطنجار ته وګوره. د ماسخوتن 8 بجې او 40 دقیقې. لاسي راډیو بیا هم چالانده ده او د بي بي سي راډیو پر څپو ده. لومړی خبر دا دی چې په افغانستان کې پوځي کودتا شوې، خو د ولسمشر محمد داود خان او د حکومت برخلیک لا روښانه نه دی. یو وزیر چې له نورو لږ لرې ناست دی او د راډیو غږ سم نه اوري له ولسمشر نه پوښتي چې بي بي سي څه وویل. هغه وایي هیڅ کومه نوې خبره یې نه درلوده. د ماسخوتن 9 بجې له ارګنار راډیو ته زنګ وهل کېږي چې د حالاتو جاج واخلي. له هغې خوانه یو ناشنا کس وایي چې حالات سم دي او تاسې اندېښنه مه کوئ. خو ارګ ته معلومیږي چې نور نو له پخوانیو مامورینو څخه په راډیو کې څوک نه دي پاتې. د ماسخوتن 9 بجې او 30 دقیقې. د کورنیو چارو وزیر عبدالقدیر ولسمشر او وزیرانو ته د حالاتو لنډ ریپورت ورکوي. وایي چې د قرغې فرقه هم له لاسه وتلې. په ریشخورو کې 9مه فرقه هم بحراني ده او د حکومت پلوي مشران د کودتا پلویانو وژلي دي. پښتونستان واټ د دفاع وزارت په شاوخوا د ارګ ختیځو او شمالي برخو ته برید کوونکي رسیدلي او سختې ډزې کوي. د ماسخوتن 9 بجې او 40 دقیقې. وحید عبدالله ولسمشر ته وړاندیز کوي چې پلازمینه په موقت ډول کندهار ته ولېږدوي او پخپله ژر د بهرنیو چارو وزارت لارې د هغه ښار پر لور حرکت وکړي. داود خان او مشر زوی عمر مخالفت کوي. په داسې حال کې چې ورور یې سردار محمد نعیم خان وایي چې دا کار باید لا دمخه شوی وای. پر همدې مهال یو موټر د ګلخانې اوره ته رارسیږي چې ولسمشر د کندهار پر لور بوځي. ولسمشر راوځي او چې څنګه غواړي موټر ته پورته شي د ارګ له مخامخ جومات نه پرې یو ډز کېږي، بیا بل ډز کېږي. داود خان په بیړه بیرته ګلخانې ته ننوځي او په دې ډول له ارګ نه د وتلو فکر په بشپړ ډول له سر نه وباسي. د ماسخوتن 10 بجې او 10 دقیقې. په ارګ کې دننه حالات په چټکۍ خرابېږي. د کودتا مشران په جمهوري ګارډ کې له خپلو پلویانو نه چې شمېر یې له 10 نه تر 13 رسیږي غوښتنه کوي چې پر ارګ فشار ډېر کړي. د ګلخانې له مخامخ جومات نه پر ماڼۍ پرله پسې ډزې کېږي. د دهلیز قندیل ولګېد او تپه تیاره شوه. د ګلخانې د لوی دروازې پیردار ولګېد او مړ شو. ډزو 15 دقیقې دوام وکړ او بیا ودرېدې. د ماسخوتن 10 بجې او 15 دقیقې. په ګلخانه کې خورا ډېر کسان ټپیان شوي او چیغې وهي. تیاره ده، څوک نه معلومیږي. چې رڼا ته راوڅکول شول نو ولسمشر ولیدل چې مشر زوی یې عمر مړ دی. هاخوا یې بل زوی خالد په خورا سخت ټپي حالت کې په وینو کې پروت دی. لور یې زرلښت ته هم لګېدلې خو حالت یې ظاهرا تر خالد ښه دی. ورور یې نعیم خان هم په پښه لګېدلی او د کورنیو چارو د وزیر عبدالقدیر له لاس نه وینې بهیږي. عبدالقدیر په ټپي حالت کې هم هڅه کوي له کړکۍ نه د جومات ترڅنګ پټ شوي برید کوونکي پر خپلې کوچنۍ ماشینګۍ وولي. د ولسمشر بل زوی خالد هم ساه ورکړه. لور یې زرلښت ته هم مړه شوه. له بهر نه لا ډزې روانې دي. ولسمشر پر څوکۍ ناست دی. د بچیانو مړو ته ګوري خو ژاړي نه. په سر کې څه ورګرځي هیڅوک نه پوهیږي. سترګې پر یوه ټکي خښې کړي او غلی دی. وزیران هم زړه نه کوي چې خبرې ورسره وکړي. په ګلخانه کې د کوچنیانو بغارو دهلیزونه پر سر اخیستي دي. شپې 11 بجې. د خلق دیموکراتیک ګوند مشر نور محمد ترکی هم د راډیو په یوه خونه کې پر کوچ غږېدلی او سوچ وایي. یو جګپوړی ملګری یې څنګ ته په چیغو چیغو ژاړي.
ترکه یې ترې پوښتنه کوي چې ولې وارخطا یې؟ هغه وایي چې نه له خوښۍ ژاړي. د دوی خبرې لا نه دي بشپړې شوي چې یو افسر په بیړه ورننوځي او وایي چې د څرخي پله له 15 لیوانه څو ټانګونه د ښار پر خوا خوځېږي او ویره دا ده چې د داود خان پلویان به وي. ترکه یو مرستیال یې ببرک کارمل په بیړه پورته شول او د څو افسرانو په بدرګه له راډیو نه ووتل چې له احتمالي برید نه ځانونه خوندي کړي. د ګوند یو بل جګپوړی غړی حافظ الامین له اسلم وطنجار سره په راډیو کې پاتې کېږي او مشران یې په خواجه رواش کې پوځي هوایي ډګر ته ځي چې بشپړ د هغوی د پلویانو په ولکه کې دی. د شپې 11 بجې او 15 دقیقې له باګرام نه بم غورځوونکې الوتکې پاڅېدې چې ښار ته روان ټانګونه له هوا نه بمبار کړي. خو په مخابره کې سره پوهیږي چې دغه ټانګونه هم د کودتا ملګري دي او ځکه یې له ویشتلو نه ډډه کېږي. د شپې 12 بجې د مرکز په ټولو پوځي چوڼیو کې ولکه د کودتا پلویانو ترلاسه کړې او په ولایتونو کې هم د ننګرهار د فرقې د خوځېدو هڅه شنډه شوې ده. د خلق دیموکراتیک ګوند مشر اوس ډاډه شوي چې پر حکومتي ځواکونو یې بری موندلی دی. یوازې جمهوري ګارد مقاومت کوي. خو د ګارد له 1400 افسرانو او سرتیرو نه هم ډیر لګېدلي او له پاتې سره یې مهمات په خلاصېدو دي. د ثور 8 د شپې 1 بجه او 20 دقیقې د ګارد قمندان او جګړن صاحب جان پوځي کالي وایستل او په ملکي دریشۍ کې ګلخانې ته ورغی. ولسمشر ته خبر ورکړ اوس چې په ګارد کې دننه خیانت پیل شوی نور یې نو څه له لاسه پوره نه دي. ولسمشر ته وویل چې تومانچه دې ورکړي او په خپله دې د ځان د ژغورلو په هڅه کې شي. صاحب جان وزیرانو ته لاس ورکړ او لاړ. د ګلخانې په لوی وره کې نور څوک پیدا نه کوي او ساتونکي هم هر څوک په خپله مخه تللي دي. وزیران یا د ګلخانې په دهلیزونو کې ګرځي او یا یې د خونې په کوم ګوټ کې څنګ وهلی دی. ولسمشر له خپلو پاتې بچیانو سره د لاندني پوړ په خونه کې ناست دی او وزیران نه ورځي. د جمهوري ګارد پاتې قطعاتو په خپل نوښت د راډیو افغانستان ودانۍ چې د ارګ له شمال ختیځو څنډو شاوخوا 1 کیلومتره واټن لري په درنو ماشینګۍ وویشته او ښیښې ورماتې کړې. حافظ الامین په هوایي ډګر کې ډګروال عبدالقادر ته وویل چې له باګرام نه الوتکو ته د ارګ د ویشتلو امر وکړي. ارګ تر هوایي برید لاندې راغی. د دلکشا ماڼۍ برج ولګېده او نیم ویجاړ شو. په دغو بمباریو سره د ولسمشر د پلویانو دا هیله هم ورژېده چې ښایي له باګرام کندهار یا شینډن نه د مرستې لپاره الوتکې راپورته شي. ټولو ته معلومه شوه چې ځمکني او هوایي ځواکونه بشپړ کودتا کوونکو ته اوښتي دي. د ثور 8 د سهار 4 بجې د خلق دیموکراتیک ګوند پټ شوي مشران بیرته د راډیو افغانستان ودانۍ ته راغلل. د هغوی له راستنېدو سره سم د ګارد پاتې سرتیرو بیا پر راډیو د ماشینګیو برید وکړ او هلته ناست کسان یې وترهول. د دې بمباریو په ځواب کې بیا الوتکې راغلې او ارګ یې وویشته. دا ځل د ګلخانې ماڼۍ یو ګوټ ولګېد او اور یې واخیست. اوس نو یوازې د سوځېدو غږ و او ډزې بشپړې درېدلې وې. پر ارګ یوه مرګونې چوپتیا خپره شوې وه. ولسمشر پاتې عسکرو ته وویل چې د خپله پرېکړه کړې، تاسې ورشئ او سپینې جنډې پورته کړئ. د ثور 8 د سهار 6 بجې د ګارد پاتې افسران او سرتیري برید کوونکو ته تسلیم شول. دوی په داسې حال کې چې لاسونه یې پورته نیولي وو د پښتونستان 4 لارې ته ورسول. ولسمشر په راډیو کې کودتایي افسرانو ته خبر واستو چې اسلم وطنجار او عبدالقادر د خبرو لپاره ورولېږي. نور محمد ترکی دا وړاندیز ردوي او د بالاحصار له 400
40 کمانډو قطعې نه یې وغوښتل چې ارګ ته ورشي او داود خان ونیسي. د سهار اتمه د سهار 6 بجې او 15 دقیقې د کمانډو قطعې یو بلوک افسران ګلخانې ته راورسېدل. یوه تن یې په وره کې پرله پسې یو جاغور تش کړ، بیا دننه ورغلل. وزیران په دهلیزونو کې وو. یو افسر امر وکړ څوک چې وسله نه لري دې خواته دې راشي. بې وسلې وزیران د دوی خواته ورغلل او یو یو له ګلخانې نه وایستل شول او څنګ ته د ټلیفون په یوه خونه کې بندیان شول. د مالیې وزیر او د ولسمشر مرستیال سید عبدالله او د کورنیو چار وزیر عبدالقدیر چې دواړو وسلې درلودې له ولسمشر محمد داود سره پاتې شول. د سهار اتمه د سهار 6:13 او 7 بجې د کمانډو بلوک په ولسمشر پسې ورغی. د تسلیمۍ غوښتنه ترې کېږي. انتظار اوږد شو او د ګلخانې د دهلیزونو چوپتیا درندو پرله پسې ډزو چې له یوې خونې نه واورېدل شوې ماته کړه. د سهار اتمه د سهار 7:13 راډیو افغانستان بیړنی خبر لري. سردار محمد داود د لیونی مقاومت په نتیجه کې او په دې ډول د 24 کړکېچونو ساعتونو په پای کې د افغانستان تاریخ یو باب واوښت. پر نوې پاڼه د وینو سور داغ خپور شوی و.